دا 5 کال دا ټیم مونږ اغوښتی نو زه د تغبې ټولو د ینګ نوجوانانو ته خصوصا د خپلو مشرانو او ناظمینو ته خواست کوم چې په دې کې موږ سره کومک وکړي. موږ به دې کې اکیډمۍ جوړو، موږ به د تغبې تحصیل د خورې نه ښه ځوانان راوکاږو. انشاءالله چې د پاکستان ټیم کله بیا لوبېږي چې زموږ د تغبې تحصیل پکې زموږ ځوانان 15 نه چې 2 خو پکې خامخا د تغبې د خورې ځوانان دي، ځکه چې دې سیاستدانان هم ډېر راوټوکولي نو چې پلیران هم ښه ډېر راوټوکوي. نو زه به ډېره شکریا ادا کوم د خپلو وروڼو. الرحمن الرحیم ګرام کتکو تاسو وینئ موږ په تغبې کې موجود یو. موږ په تغبې منسپل کارپوریشن کې چې کوم دی نن یو دستورو شو، هغه دستوره اعزازي دستورو شو. په هغې کې موږ سره د اونر آف تخت بھائی باتوران چې کوم MSL را روان دی، ډېر په ګڼ شمېر سره موږ سره هغه کلاړیان هم موجود دي. خو حقیقت دی د تخت بھائی باتوران ټیم بل رخته کا، خو چې د دې ځای د خلکو کومه مینه ونن او کم خلوص سره هغې میلو شو او هغې کم استقبال وکړو د اونر حاجي اویس صاحب چې هغه اونر دی د تخت بھائی باتوران ټیم. او انشاءالله دغه MSL چې کوم شروع کېږي په 15 تاریخ نو بالکل پښتو نیوز به بالکل دې سره ګراؤنډ کې بالکل موجود وي او دغه پروګرامونه به تاسو ساعت په ساعت شریک کوو انشاءالله. موږ سره اوس په دې وخت کې اویس حاجي صاحب موجود دی، موږ به دوی سره خبرې کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی موږ ولیدله د تخت بھائی د خلکو غمینه موږ ولیدله او تخت بھائی خلک چې کوم دی موږ ولیدل د دې خلوص موږ ولیده چې نن ډېر زبردست طریقې سره دلته پروګرام وشو په تخت بھائی کې. نو څه وایې 15 تاریخ هم را روان دی، میچ په اولنی میچ زما شورخی تخت بھائی باتوران دی، نو اوس څه خیالات هم دي خبر هم څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن خو چې څومره دا د تخت بھائی تحصیل خلکو له خصوصا چې ړم خوشحاله دی نو هغه ویړم خاندي. د تخت بھائی تحصیل خلکو موږ له ډېره مینه راکړه ځکه چې زموږ هم د تخت بھائی تحصیل سره وابستګي ده. نن د تخت بھائی میډیا، الکترانکس میډیا، صحافیان وروڼو، د تخت بھائی ټولو ناظمینو، مشرانو، ینګ هلکانو ټولو ډېره خلوص موږ له راکړه. نو زه په دې ټول تخت بھائی تحصیل ته مبارکي وایم چې دومره خلوص یې موږ له راکړه. موږ چې د میدان ته راوتو نو هم دې خلوص دپاره راوتو چې د تخت بھائی تحصیل د خلکو ډېره مینه وه. موږ هم خپله مینه په دې شکل کې واخیسته چې تخت بھائی تحصیل هم باندې ننګ وکړو ځکه خو موږ د تخت بھائی د تحصیل په خلکو ننګ کړو چې هغه دونه پرخلوصه دي. انشاءالله موږ د کرکټ د میدان ته راوتي یو، موږ د تخت بھائی باتورانو په نوم ټیم اغوښتی دی. نو انشاءالله موږ به ښایو چې په 15 کالو کې به تخت بھائی باتورانو ټیم د تخت بھائی دا کم شاه زلمي چې دي د تخت بھائی دا خوره چې د دې نه موږ څونه ځوانان څونه خلک راوچتو نو انشاءالله دا به موږ را روان 15 کالو کې ښایو. ټیمان هم ښه مقابلې والا ټیمان دي. تاسو د بار نه کم پلیران د کړي کنټیکټ کړي؟ موږ د پاکستان انټرنیشنل ټیم د طرف نه یاسر شاه، موږ اویس ضیا، نوید ملک، سهیل اختر او عمر اکمل. دا اویس حاجي صاحب خبره چې دا اونر دی د تخت بھائی باتوران ټیم د دې دا وینا ده چې انشاءالله په 15 تاریخ په اوپننګ میچ چې کوم دی دا تخت بھائی باتوران ګټي. موږ سره تخت بھائی باتوران چې کوم دی کیپټن موجود دی، هغه نه به هم د هغې تاثرات څه دي تپوسونه به ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر د مزې خبره، تاسو خو به داسې یې لکه چې سړی جنت ته لاړ شي، ولې چې کرکټر ډېر خوشحالېږي چې انټرنیشنل او نیشنل پلیران راځي او په دې زرخیزه ځمکه به چې کوم دی نو تاسو هم دوی سره یو ځای لوبه کوئ، څه تاثرات دي؟ د ټول نه مخکې خو زه د پښتو نیوز والا ډېره شکریا ادا کوم چې دونه ښه ټایم یې موږ له راکړو په دې خپل کم وخت کې. د هغې نه بعد تاسو ته پته ده چې څرنګې زموږ پاکستان کې یا خاص کر زموږ ډسټرک یا تحصیل کې کرکټ څونه ضرورت دی او څرنګې زموږ د مشرانو موږ له ټایم راکړو نو دا زموږ د دې نوي نسل لپاره انشاءالله یو ښه لار ده ځکه چې نن سبا تاسو ته پته ده نن سبا د منشیاتو دا دور ډېر زیات دی
او په دې سره د کول کیت سره زموږ کوم دی کوم چې پلیران دي واړه واړه ماشومان دي هغه بره راځي د هغې سره به چې کوم دی غلطې لارې چې کوم دي زموږ د ماشومان نه انشاءالله ختمیږي او ښه لارو ته به انشاءالله راځي ټول. نو زه الله نه امید ساتم انشاءالله دا میچ به مونږ ډېر په ښه طریقې سره ګټو او مونږ به خپل کوشش کوو بلکې ځکه چې دون یو خبره چې کم سړی میدان ته راځي هغه جیت له راځي هار له نه راځي. چې کوم انسان میدان ته کوم پلیر میدان ته راځي نو جیت راځي هار لن راځي. دا یوازې تخت بھائی باتوران نه دا ټول زمونږ ګرونه دي دا شپږ واړه ټیمان چې سپورټ کول پکار دي ولې د دې سپورټ چې موږ وکړو نو سبا له هم دا بچي دا نوې کول بځي او دی بدلې پاکستان نمائندګي کوي. اجازت غواړم د الله په امان.